دوستانو تاسو به لیدلی وي چې نن سبا جنکۍ په ټیک ټاک باندې څومره بې شرمه ویډیوګانې ورکوي او د یو څو لایکس او فالوورز لپاره خپل ځانونه بربنډوي چې د ځان د مشهورولو او فیمس کولو لپاره خلکو ته په ټیک ټاک باندې خپل جسم ښکاره کوي او په همدغو فحاشو او لوسو ویډیوګانو باندې د خپل ټیک ټاک فالوورز او مینوال زیاتوي. قدرمنو دوستانو د همدغو جنکیو یو څو داسې ګنده او فحاشه ویډیوګانې دي چې دلته له تاسو سره شریکوم. همدا ویډیوګانې تاسو په خپله وګورئ او په خپله قضاوت وکړئ. دوستانو تاسو به توبې وباسئ چې دغه جنکۍ دا یو څو فالوورز او لایکس لپاره څه کارونه کوي. دوستانو همدا ویډیو تر اخره وګورئ چې په همدې ویډیو کې د دغو جنکیو ټولې بې شرمي له تاسو سره شریکوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده ټیک ټاک، سنیک، لایکي دا درې واړه هغه اپلیکیشنونه دي چې نن سبا جنکۍ پکې د ځان د مشهورولو لپاره ډېرې ګنده ویډیوګانې جوړوي. دوستانو هغه مور او پلار چې خپلو بچیانو ته په دغه ګنده ویډیوګانو او دغو فحاشیانو باندې څه نه وایي، خو بیا وروسته یې چې کله د دغو بچیانو بربنډه ویډیو راوځي نو بیا یې مغزه ساړه شي او چغې سروې وهي چې دا ویډیو چا وایرل کړې ده، او یا یې هم داسې یوه بربنډه ویډیو وایرل شي چې د هغه یوې ویډیو په وجه د دوی ټول خاندان بدنامه شي. قدرمنو دوستانو هغه ټولو والدینو ته مو همدا خواست چې خپل بچیان له دغو ګنده اپلیکیشنونو لایکي، سنیک او ټیک ټاک څخه لرې وساتي، کنه بیا به پېښمانه وي او ټوله فیملي به یې هم بدنامه وي. دوستانو زموږ هره ویډیو د خپلې معاشرې د اصلاح په خاطر ده، نه چې خدای وکړه د چا زړه ازار کو او په چا پسې سپکې سپورې ووایو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.